دغه شان د دې مطلب دا هم دی چې په مونځ، روژه، صدقه او خیرات کې د خاوند مدد کوي. خاوند که لږ سست وي نو هغه ته تاکید کوي، مانځلی پاڅوي او په دینی امورو کې ورته رغبت ورکوي. د جماعت، مدرسې او د غریبانو د امداد دپاره هغه راپاروي او تاکید ورته کوي. نو داسې ښځه د خاوند په حق کې نفع ورکوونکې ده، ځکه چې د دې ښځې په وجه د خاوند آخرت جوړیږي چې د هغې په وجه د ده ثواب دغې ښځې ته هم میلاویږي. نو ډېره خوشنصیبه هغه خور ده چې خپل خاوند سره په دین کې، په عبادت کې مدد وکړي. که خاوند یې د منځونو پرېښودونکی وي یا سست وي نو د منځونو د پابندي ترغیب ورته ورکوي. او که خدای مکړه خاوندم په مانځه کې سست وي او خور د هغې نه سسته وي، نه هغه کورنۍ به کومه سي کورنۍ وي او دا د جنتي میرمن صفت هم نه دی. نو هغه خور چې خپل خاوند سره په دینی کارونو کې مرسته کوي، داسې ښځه په خپله هم جنتي ده او د خپل خاوند دپاره هم د جنت باعث ګرځي. که چیرې خاوند دینداره نه وي نو خطره ده چې د داسې خاوند رفاقت په جنت کې میلاو نشي. نو د دې وجې نه درنو خویندو، د خپلو خاوندانو د دینداره کولو کوشش کوئ، د دې دپاره چې د دنیا په شان هغوی آخرت کې تاسو سره هم یو ځای وسی. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. راولی تستر زوال پاک رب ذوالجلال، زما د عیسن پر سرو راولی تستر زوال پاک رب ذوالجلال. لم یزی لم یزال پاک رب ذوالجلال، لم یلد ولم یولد خالق متعال پاک رب ذوالجلال. کبریا مشکل کشا ربای حاجت روا، بنده بنده یمستم. کبریا مشکل کشا ربای حاجت روا، بنده بنده یمستم. هر سکی داستا حکمت، هر سکی دی پروت کمال پاک رب ذوالجلال. هر سکی داستا حکمت، هر سکی دی پروت کمال پاک رب ذوالجلال. لم یزی لم یزال پاک رب ذوالجلال، لم یلد ولم یولد خالق متعال پاک رب ذوالجلال. کن فیکون ستا